تشکر آقای یاروبی که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. به عنوان سوال نخست میخوام از شما بپرسم که دستاوردهای افغانستان در بخش مخابرات در این 18 سال کدام مورد بوده؟ تشکر. زه خپل سلامونه احترامات تاسو ته او د تاسو له طریقه د تلویزیون له طریقه ولس ته وړاندې کوم. د په آی سی ټي سکتور کې تقریبا تر 3 میلیارډو پورې سرمایه ګذاري شوې ده او 1.5 لک کسان ته مستقیم غیر مستقیم کار پیدا شوی دی. تر اوسه پورې 9% خاوره کوریج لري د مخابراتي خدماتو چې د کې خلک د ټلیفون او د انټرنیټ څخه استفاده کوي او ورسره تقریبا اوس وخت کې 23 میلیونه خلک د ټلیفون څخه استفاده کوي، موبایل څخه. دا ډېر غټ لاسته راوړنه دی. څه کم 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، انټرنیټ څخه استفاده کوي. په 2003 کې د انټرنیټ قیمت یو MB تقریبا په $3000 و. اوس هغه $40 ته راغورځېدلی دی، دومره توپیر یې کړی دی. په بل ډېره ښه د دې سکتور یو بله برخه چې دی خلکو ته کار پیدا کړی دی. ځوانان په دې کې ښه معاشات چې لري په همدې سکتور کې خلکو ته ورکولی کېږي. متخصصین ځوانانو ته ډېر توجه شوی دی او هغه کمپنیانې چې راغلي هغو په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري کړې دی، قوي ظرفیت پیدا شوی دی په دې سکتور کې. ورسره فایبر نوري بل بخش دی چې تقریبا موږ د اکثره همسایهګانو سره اول د اتصال د منطقې باندې بحث وکړو چې پاکستان سره په 3 بندرو کې موږ وصل یو او د ایران سره په 2 بندرو کې وصل یو، د ترکمنستان سره په 2 بندرو کې وصل یو، تاجکستان ازبکستان سره وصل یو، د تاجکستان سره وصل یو. اوس کوشش کوو د چین سره وصل یو. 25 ولایتونه زموږ د فایبر د نوري د پوښښ لاندې دي. تقریبا یو 200 ادارات تر اوسه پورې چې ټول هغې کې پوهنتونونه دي، مکاتب دي، هغو کې د دولتي ادارات دي او ورسره زموږ د امنیتي ادارات دي. تقریبا 200 پورې دغه ادارات د فایبر سره وصل دي چې دوی د دې انټرنیټ څخه ګټه اخلي. خب روبی، شما در بخش فایبر نوری اشاره کردین که 25 ولایت افغانستان زیر پوشش این فایبر تاکنون قرار گرفت، اما هدف که تعیین شده بود باید در حال حاضر تمام ولایت‌های افغانستان زیر پوشش فایبر نوری می بود. علتش در چی است که تاکنون شما نتونستین به این هدف دست پیدا بکنین؟ کوم وخت نه چې دا مسؤلیت موږ دا موږ تر اوسه پورې یو ښه پرمختګ لرو. یعنې 25 ولایتونه وصل شوي، بعضې ولسوالیان هم وصل شوي دي، اکثره دولتي ادارات هم وصل شوي دي. تیر کال موږ په دې باندې زیات وخت تیر کړو چې هغه ځای کې چې ستونزې وې فایبر کې هغه مو حل کړې ورسره. او بل موږ سروېګانې وکړلې. موږ اوس 3 کلنه سټراټیجي مو جوړه کړې دی چې څنګه کولی شو فایبر ټول عمومي هغه سیمو کې چې نشته هلته باید ورسوو. په دې سټراټیجي کې موږ غواړو چې لومړنی هغه چې ډېر مهم دی د سبمرین کیبل ورته یا بحري کیبل ورته وایي هغه سره باید وصل شو. لومړنی ښه بېلګه یې د واخان کوریډور دی چې موږ کوشش کوو چې ډېر زر د چین سره وصل شو. سروې مو تکمیله کړې دی، اوس د عملي کولو دپاره پلان او پیسې پیدا کوو. دوه موږ د ډیجیټل سیلک روډ ورته وایي، د چین نه راځي کرغستان، بیا تاجکستان، بیا افغانستان ته. دې باندې مو کار شروع کړی دی، انشاءالله تر دغه د مې او د جون دې میاشتې پورې ختمیږي د دې افتتاح وکړو. یو بل نوی نوښت چې موږ وکړلو دې کې ښه پرمختګ هم لرو. یو غټه پروژه دی بل د جرمني څخه راځي استانبول ته، استانبول نه باکو کرغستان، بیا چین، بیا هانګ کانګ ته ځي. دې ته تسیم پراجکټ وایي. موږ د ترکمنستان او د آذربایجان دولت سره هم خبرې وکړې او موافقه شوې دی. اوس زموږ تخنیکي ټیمونه د دې د عملي کولو پلان او په تفاهم باندې کار کوي چې دغه باید هغه شي. که دې پراجکټ سره موږ وصل شولو دا به یو غټه لاسته راوړنه. افغانستان به انشاءالله په آینده کې د ترانزیت په هب باندې بدل شي. بل د ایران سره موږ موافقې ته ورسېدلو، هغه ځای کې چې دوی سره ستونزې دي هغه باید سره حل کړو. او بل نږدې وخت کې به انشاءالله چې موږ خپلې ستونزې چې لرو، لکه مثال په زرنج کې د دلارام نه تر زرنجه پورې 260 کیلومتره زموږ یو ټوټه خاوره پاتې چې هغه د فایبر نه وصل شي. نو هغه چې وصل شو ایران سره موږ موافقه وکړله، بیا به موږ د چابهار سره وصل شو. چابهار سره چې وصل موږ بحري کیبل ته وتلو. بحري کیبل ته چې وتلو ټول دنیا سره وصل کېږو. هغلته بیا تقریبا هغه بین المللي کوم کیبلونه چې دي ټول موجود دي. بیا ډیر په سرعت او ښه کیفیت سره موږ کولی شو وایس ام دیتا بله. آقای روبی، اگر مشخص‌تر بگوین به که چقدر مدت دیگه در بر میگیره که تمام ولایات افغانستان تحت پوشش فایبر نوری قرار بگیره و چقدر مدت دیگه نیاز است که ما وصل شویم به فایبر نوری چین؟
فایبر نوري دغه نور ولایتونه چې دي خصوصا دغه 9 ولایتونه د دې درو کلونو سروې موږ خلاصه کړې ده د دې عملي کولو ستراتیژي باندې موږ کار شروع کړی دی پیسو مشکل هیڅ نه لرو مختلف سورسونه د پیسو مو ورته پیدا کړي دي موږ کوشش کوو چې په د درو کالونو کې یوازې دا نه چې موږ 9 ولایتونه وصل کړو موږ تقریبا 1.5 سل نه تر 180 پورې ولسوالۍ غواړو چې وصل کړو او څومره ادارات د دولتي چې دي دا ټول باید تکمیل کړل شي او ورسره په څنګ کې مکاتب باندې موږ کار کړی دی اوس وخت کې موږ کوشش کار مو شروع کړی عملا 22 مکاتب وصل دي او 115 باندې نور کار شروع کړی چې هغه وصل کیږي 290 مکاتب د هغوی تدارکاتي چارې روانې دي او 1000 مکاتب نور موږ ته وزارت معارف لیست راکړی دی چې د هغوی موږ سروې کوو چې بیا سروې م تکمیل کړل بیا راتلونکي کال کې د هغې وصل کولو باندې کار شروع کړو بل د چین خبره چې تاسو وکړله چین ډېر مهم هغه دی په هغې باندې لومړنۍ مشکلات موږ دپاره د هغوی څنګه دقیق موږ معلوم شو چې هلته څه مشکلات دي سروې مو تکمیل کړله یو ښه خبره دغه دی چې کوم تخمین د پیسو موږ لرلو هغه تقریبا د 2 چندان هم راټیټ شولو یعنې ډېر پیسې قیمت یې راټیټ شولو اوس دقیق موږ پوهېږو چې دې ته څومره بودیجه په کار دی د هغې پروپوزل مو تیار کړی وزارت مالیې ته او د چین سفارت دواړو ته مو وسپارلو دوی را سره ژمنه کړې دی چې دغه پیسې موږ درکوو چې پیسې موږ ته راکړې موږ د دې عملي کار شروع کوو دې سره انشاءالله څه ستونزې به نه وي یو ښه خبر دغه دی چې هلته تقریبا 112 کیلومتره سړک جوړېږي وزیر دفاع ادامې سره خپله د وتاکي صاحب د تدارکات ملي رئیس دوی را سره ژمنه کړې چې دې سړک کې موږ فایبر نوري هم شاملوو پیسې موږ ورکوو دې کې شامل شي 112 کیلومتر موږ پخپله وکړو نور به انشاءالله په چینایانو باندې بله آقای روبی به 25 ولایت که فایبر نوری در حال حاضر توسعه پیدا کرده مردم از بابت کیفیت خدمات مخابراتی در حال حاضر شکایت دارن چگونه میخواین که 25 ولایت که با عین وضعیت قرار داره شما گسترش بدین بر دیگه ولایت هم فایبر نوری را نو فایبر نوری خو اصل د ښه خدماتو او د انټرنیټ دپاره د 3G او 4G خواته چې ځي او خلک یا د دې ډیټا بانډوینټ څخه استفاده کوي د دې دپاره هغه کیږي نو خدمات کیفیت په کمپنیانو پورې اړه لري موږ کار دی وصل کول دی نو کله چې اما شما نظارت هم میکنین از این شرکت‌ها به خاطر خدماتشان اترا نظارت کوي اترا اداره هم دې دپاره دی چې هغه باید نظارت وکړي د هغوی مسؤلیت دی خو اوس وخت کې خدمات ښه شوي دي مثال به زه د سلام ادارې درته وکړم پخوا وخت کې زه چې راغلی وم ما ته تقریبا د ورځې 1.5 سل شکایتونه راتلل اوس هغه په هفتې کې 1-2 شکایته راشي هغه اوس کم شوي دي په هغه وخت 1.7 میلیونه مشترکین موږ لرل اوس تقریبا 2.4 ته وختل د دې هغه کوم نیټورک او د دې کوم بلنګ سیستم دی او د کوم نوره تخنیکي هغې چې دا ټول موږ نوي کړل او د دې ظرفیت مو لوړ کړل 2 چند شولو او موږ غواړو چې هغه ځای کې چې نه مخابراتي خدمات شته او نه انټرنیټ شته هلته موږ توسعه ورکړو نو اوس کیفیت هم ښه شوی دی او نورو یعنی هیچ مشکل در قسمت کیفیت خدمات مخابراتی وجود نداره مشکلات شته دي مطلقا په هر ځای کې شته خو د افغانستان دی دلته جنګ حالات تاسو ته کیدای شي نه وي معلومه په لسګونو پایي سکل زموږ د ظالمانو راته وورځولی ویې سوځولی په غزني کې زموږ ټول هر څه راته قطع کړل هغه مو دوباره جوړ کړل په اکثره مناطقو کې داسې دي چې 6 پایې 7 پایې په یو ځل باندې وورځوي نو تر اوسه پورې افغانستان د جنگ په حالات کې دی خو چې چیرته ستونزه وي هغه موږ حل کوو مثلا چقدر مدت در بر میگیره که شما بتونین کیفیت خدمات مخابراتی در افغانستان بهبود ببخشین چون 18 سال ما با عین وضعیت سپری کردیم نگر خو مقایسه کوي وکړي اوس خدمات ښه شوي هم دي ارزانه شوي هم دي ما مخکې یو مثال مو ورته ورکړلو چې اول وخت کې افغان بي سیم کار شروع کړی و 2.5 یو سیم کارت یې خرڅول اوس 50 افغانۍ باندې خرڅېږي په هغه وخت کې انټرنیټ په 2 افغانی هم فروخته میشه یا میتونه یک دستاورد باشه نه خو اوس ارزانه شوي دي نو اوس پخوا په اول 2002 کې په یو انټرنیټ یو ام بي په $3,000 و نو اوس راغلو $10 ته راورسېدلو په هغه وخت کې موږ انټرنیټ ډېر قیمته خریداري کولو اوس تقریبا $15 موږ خریداري کوو دا ټول تفاوت دی دا لاسته راوړنې دي خو دا تخنیک دی او بل بدبختي چې دی افغانستان په وچه کې دی یعنی هیڅ بحر سره موږ وصل نه یو چې هغه ښه خدمات او ښه کیفیت هغې کوو مثال مونږ که د بحر نه راځو بیا په ایران باندې راځو یا په پاکستان باندې راځو یا د ازبکستان لارې نه راځو مثال اوس موږ د قرغستان یو قرارداد لرو
هم قرغستان قراردادی ته پیسې ورکو، هم تاجیکستان ته د ترانزیت فیس ورکو. بله آقای روبی، ما میپذیریم که کارهای در بخش خدمات مخابراتی صورت گرفته. در افغانستان خدمات مخابراتی نسبت به 18 سال گذشته اگر ما مقایسه بکنیم وضعیتش بهتر است، اما در رابطه با کیفیت مردم شکایت دارن. کیفیت خدمات مخابراتی گفته میشه که پایان است. مشخصا برنامه‌هایی را که شما عملی ساختین به خاطر بهبود این خدمات چی بوده تاکنون؟ یو غټه ستونزه په افغانستان کې دغه دی چې دغلته د خارجي قواوې امنیتي قواوې چې دي دوی بعضې آلات راوړي دي چې هغوی فریکونسي کې مداخله کوي، یعنی فریکونسي صحیح صفا فریکونسي نه پرېږدي. په اکثره ځایونو کې چې ستاسو د مکالماتو هغه چې دي قطع کېږي. نو دا یو غټه ستونزه د دوی سره موږ په کراته خبرې کړې دي او دوی امنیتي خلک وایي چې موږ د جنګ په حالات کې موږ دې ته غوږ نه نیسو. غټه ستونزه دغلته هم دی چې د خپله مخابراتي کمپنیان هم د دې څخه رسمي موږ ته شکایتونه راوړي دي، بیا موږ مربوطه اداراتو سره مغه کړي دي. په دې کې په شورای امنیت کې ورباندې بحث شوی دی، په نورو لوړه سطحه باندې ور بحث شوی دی. نو دا داسې آلات چې هغوی هر وخت په فریکونسي کې مداخله کوي. خب علت این مداخلهشان میتونه چه باشه؟ نه، هغوی یوازې غواړي چې بعضې د خپل د امنیت په خطر باندې هغوی غواړي خپل امنیت وساتي، یعنی قصدن نه کوي دغه، نو هغه فریکونسی کې مداخله کوي، یعنی قصدن نه کوي. اما اینجا میشه که مسئولیت ارتباطات مردم زیر پرسش بره. خو دوی غواړي چې بعضې وخت کې د ریموټ کنټرول یا تورستان یا بل څوک استفاده کوي، نو هغې په خطر باندې دوی دغه آلات راوړي دي چې هغه کنټرول کړي. یعنی زموږ د مخابراتو په خطر نه کوي، د خپل امنیت په خطر باندې کوي. بعضې موټر د دوی کنوی تیریږي، هغه ځای کې د دوی سره بعضې آلات شته دي چې هغه ځای کې ریموټ کنټرول کار ونه کړي. دوی په خطر باندې چې دوی دغه کار کوي هلته په فریکونسي کې مداخله کوي، چې کله مداخله وکړه او خدماتو باندې کیفیت باندې تاثیر کوي. خب برنامه‌ای را که شما میخواین عملی بسازین به خاطر از اینکه بهبود پیدا بکنه خدمات مخابراتی کدام موارد بوده؟ خیلی کوتاه اشاره کنین. ښه خبره دغه ده چې کله د فایبر هر ځای ته ورسیږي دلته بیا زیات د وای مکس څخه یا د سټلایټ څخه خدمت څخه نو ښه خدمت ته راځي. دا یو ښه پلان دی ځکه چې موږ غواړو چې اکثره مناطق 4G خدمات شروع کړي. کله 4G خواته ځي هغې دپاره دغه د فایبر شتون ډېر ضرور دی، یو قوي او دې سره ارزانېږي، هم انټرنیټ ډېر په سرعت باندې هغه کېږي. اوس وخت کې اکثره مناطق کې یا د سټلایټ یا د وای مکس یا د نورو طریقو له لارې نه هغه کېږي، پاینټ ټو پاینټ چې هغه هم قیمت ورته پرېوځي هم هغه کیفیت باندې تاثیر کوي. نو دې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغه انفراسترکچر باندې کار وکړو، یعنی زربینا د فایبر باید ایجاد وکړو. کله مو چې دا ایجاد کړله بیا موږ یو غټ کار مو کړو چې پخوا د فایبر د افغان ټیلیکام کوم فایبر چې دی دا ډېر قیمته و، نو اوس مو د هغې قیمت مو ډېر ارزانه کړلو. نو ټولو کمپنیانو ته مو د دې اجازه ورکړې ده چې دا باید د دې څخه استفاده وکړي. یو بل قدم چې موږ اخیستلی شوی دی د اوپن اکسس پالیسي ورته وایي، یعنی اوس بغیر د دې نه چې افغان ټیلیکام دغه مونوپولایز کړي، یعنی ځان سره یې وساتي، دوی هم کولی شي په فایبر کې سرمایه‌ګذاري وکړي. افغان بیسیم په دې باندې اخته دی، سرمایه‌ګذاري کوي، او بل ای سی جي په نوم یو کمپني دی هغه کوي، یو بل کمپني هم جواز اخیستی دی. درو کمپنیانو اخیستی دی، نور هم کولی شي په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. کله چې دلته سرمایه‌ګذاري وشي هر څوک فایبر ولري، دلته رقابت پیدا کېږي. یعنی اوس افغان ټیلیکام باید خپل ځان اماده کړي ځکه چې افغان بیسیم مارکیټ ته راغلو. که چېرته رانه شي د دوی څخه ټول مشتریان ځي، د هغوی ته به ګټه کېږي. نو دلته کمپټیشن او رقابت دواړه مخې ته راځي، دې په خاطر باندې بیا د دې کیفیت هم ښه کېږي ورسره. بله آقای وزیر، از زمانی که شما آمدین به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی یکی از وظایف عمده شما امانا ساخت سیستم ریال تایم به خاطر مسئول خدمات مخابراتی بود. کار این سیستم به کجا رسید؟ آیا اراده‌ای وجود داره که بالاخره پس از 3 سال این سیستم ساخته شود؟ خب ما خو 3 سال سفری نکردیم، تقریبا یک 15 ماه 16 ماه. در اون زمانی که شما آمدین چه کارهایی در رابطه با این سیستم ساختین؟ چیزی که وظیفه برای ما سپرده شده بود و به صحیح طریقه او را عملی ساختیم. کارهایشان مکمل خلاص است. تقریبا 2 هفته شد 3 هفته شد که ما از تدارکات ملی بیخی تصویب شده. باز هم کمیتی که دیده یک چیز تغییرات آمد، کمه که تغییرات آمد او را باید یک شنبه گذشته پس در شورای تدارکات باید می بردیم، بس خاطر که پس یک دفعه تصویب بگیریم. و شورای تدارکات لغو شد. بالاخره مردم میخوان بدانن که آخرین زمان را که شما میخواین تعیین بکنین به خاطر ساخت آغاز کار عملی این پروژه چی زمان است؟ اگر پنجشنبه یا یک شنبه که تدارکات ملی بگیره کارهای ما خلاص است، ما ان شاء الله شروع میکنیم و ما شما هم تمام مردم هم میخوایم، خصوصا پلان داریم که در پیشروی رئیس جمهور هم قرارداد امضا کنیم، کارهایش رو شروع کنیم.
اما تمام چیزی که تجهیزات است او آماده است، پرسنلش آماده است، کمپانی مشخص شده، نرخش مشخص شده، کارایشان دیگه هم خلاص است. تنها یک تصویب، یک تغییر بخی جزوی آمده که او کمیته مشترک از وزارت مخابرات، از اطراح، از وزارت اقتصاد، از مالیه، امو باید نظرشان است که یک دفعه پس باید کمپانی که در رابطه به خاطر ساخت سیستم ریال تایم مشخص شده، شما ارزیابی کردین که ظرفیت ساخت این سیستم در افغانستان داره و چقدر مدت در بر میگیره که این شرکت بتونه که این سیستم در افغانستان بسازه؟ خب ما ایرا تقسیم کردیم، چند مرحله تقسیم کردیم. و سیستمی که خیلی مهم است، 10% است، اون را می‌خواهیم که در مدت 4 ماه او را باید تکمیل کنه، برای ما جور کنه که قرارداد که امضا شد امروز شروع میکنه کار. او هم آمادگی گرفته، کلش کارایشان خلاص است. و کمپانی که هست مطلقاً یک کمپانی امریکایی است و یک پارتنر هم داره مکمل چیزی که شرایط ما بود کل شرایطش پوره کرده. بله، چقدر پول شما نیاز دارین به خاطر ساخت سیستم ریال تایم؟ پولش هم امروز که قرارداد امضا میشه ان شاء الله اعلان میکنیم امروز. به شکال هم بگین چون مردم هم بدونن که خیر است. این پروژه چقدر است. چیز طرز العمل تدارکاتی درست که بیش باید اعلان نشود. بله، آقای یاریبی میشه که اشاره بکنین که از زمانی که مسئول خدمات مخابراتی آغاز شد که 10% باید از خدمات مخابراتی از نزد مردم گردآوری شود، تا اکنون چقدر پول گردآوری شده؟ تقریبا امسال که تقریبا سال که تکمیل شد که برای ما حسابش آمده چیزی کم 14 میلیون دلار، 14 میلیون میلیارد افغانی چی شده، جمع‌آوری شده. 14 میلیارد افغانی. 14 میلیارد افغانی در طول همین 3 سال یا تنها از سال گذشته؟ نه، همین 3 سال. در طول 3 سال گردآوری شده. خب یک نگرانی وجود داره که در حدود 65% حتی گفته میشه که این مسئول خدمات مخابراتی حیف و میل صورت میگیره در پولش. ما چی رقم میگیره ما خود تبال ایران ندیدیم و نمیفهمم. یک طرز العمل داره، اما طرز العملش هم مطلقاً معلوم است که پیسه کجا میره، پیش کی میره، چه رقم است. هیچ شخص نه فیزیکی نه دیگه به دسترسی نداره. کمپانی برای ما معلومات ارائه میکنه، ما یک کمیته مشترک داریم و میره تمام معلوماتش میبینه در سیستمی از جا. او یک سیستم. خب چه تضمینی وجود داره معلومات که از طرف شرکت‌های مخابراتی بر شما ارائه میشه معلومات دقیق و ارقام دقیق است؟ کمیته میره، هم کمیته نظارت میکنه، کمیته مشترک است و اکثر وقت که تخطی را پیدا کنه باز او شما میاره. باز مثلا چند روز بعد این کمیته شما میره بالا شرکت‌های مخابراتی؟ 10 روز بعد، 15 روز بعد، سابق 2 ماه بعد پیش ولی بخیر. یعنی دیمی 10 روز امکان نداره که شرکت‌های مخابراتی هم سیستم بلنگشون تغییر بدن یا اطلاعاتشون تغییر بدن و بعد از اون باز در اختیار کمیته شما قرار بدن؟ برای از ما ریال تایم سیستم جور میکنیم که را دقیق معلوم کنیم. یعنی در طول این 3 سال ممکن است که پول‌های حیف شده باشه از طرف شرکت‌ها؟ یک شرکت افغان بسیم بود و یک چیز تخطی کرده بود و 20 میلیون جریمه کرد. آقای یاریبی میشه مشخص بگین که در طول همین 3 سال اگر یک رقم دقیق و واضح را بر مردم شما بگین که چقدر پول حیف و میل شده از مسئول خدمات مخابراتی؟ چون 10 روز بعد کمیته شما میرن نظارت میکنه بالا شرکت. در این 10 روز فاصله زمانی خیلی وقت زیاد است که شرکت ها بتونن دست چیزی که حیف میل شود، چیزی که تخطی شود، او یک طرز العمل داره مطابق امو قانون، مطابق امو طرز العمل امرشون باز یک جریمه سرشون چیز میاد. شما با مردم اطمینان میتین که این 14 میلیارد افغانی که گردآوری شده همان پول اصلی است که از نزد مردم گردآوری شده؟ پیسه مستقیما از بانک کمپانی در افغانستان بانک در بودجه ملی جمع‌آوری میشه. هیچ شخص، هیچ کس دسترسی نداره. خب در 10 روز فاصله زمانی خیلی زیاده است. اگر شما فکر کنین هر شرکت میتونه در سیستم خود تغییرات بیاره و امکان حیف و میل خیلی زیاد است در این بخش. فعلا ما کدام دیگر راه نداریم. از این خاطر یعنی با این همین حیف و میل باید ادامه بدیم تا بالاخره سیستم ساخته شود. ما کدام تبال ثبوت نگرفتیم که حیف میل میشه. یعنی هیچ نمیشه؟ کمیته برای ما نظارت میکنه، مطابق طرز العمل را تعقیب میکنیم. اگر کدام تخطی یا کدام غلطی کنه ما طرز العمل داریم، او را باید عملی کنیم سرشان. بله آقای یاریبی، در کنار از میخوام یک سوال پرسش دیگه هم از شما داشته باشم. شرکت های مخابراتی شاید از سیم کارت هایی که راجستر است نزد از اینا به شما اطلاعات ارائه بکنه از مسئول خدمات مخابراتی، اما سیستم سیم کارت هایی که راجستر نیستن حتی تا 10 افغانی در بازارها به فروش میرسه، سرنوشت از اینا چی میشه؟ پول این مسئول خدمات مخابراتی بالاخره به جیب کی میره؟ هر سیم کارت ترقی پوری چه رجیستر نشه یا فعالیگی نه. دا سیم کارتونه چې خرڅېږي د چا په نوم باندې رجیستر شوي دي. یعنی بر نام کس رجیستر است؟ به نام کس رجیستر است. اما بدبختی اینجا است تبال امو
یا تذکره الکترونیکی یک سند قوی نداریم که او را استفاده کنیم و جلوگیری از گرفته شود. اما این که راجستر نیست، خب شرکت ها میتونن که پولش اینا به جیب خود بگیرن؟ نه، این سیستم که فعال است. بله. برای ما مهم نیست رجیستر است یا نیست. سیم کارتی که فعال است ما پول از این میگیریم. هر کس سیستم که فعال کرد، سیم کارتش فعال کرد، او در اونجا در CDR میگه، اونجا نشان میده که این همی سیم کارت است. وقتی که شما سیم کارت نو گرفتی، مثال سر سرک، این ضرور نیست که به نام شما هستن، ما مو پول که جمع‌آوری میکنه از او پول میگیریم، 10% میگیریم. یعنی امکان دستبرد وجود نداره، یعنی شرکت ها نمیتونن با بهانه یزی که سیم کارت ها را با 10 افغانی 20 افغانی اینا در بازارها به فروش برسونن، پول از اینا رو به جیب خود بزنن. او هیچ مربوطی از این نمیشه، یا رجیستر است یا نیست. سیم کارتی که فعال است ما پول از او میگیریم. وقتی که شما مثال یک سیم کارت داره 100 افغانی پیسه، ما از 100 افغانی 10 افغانی میگیریم. بله. خب در آخر میخوایم که روی برنامه هایتان بیشتر صحبت بکنین که چه برنامه های دیگر شما به خاطر توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان روی دست داره؟ شکر. اول خو موږ کوشش کوو چې د افغان ټلیکام د سلام شبکې ته توسعه ورکو. دا ډیر مهمه ده، ټول افغانستان ته باید ورسیږي. بل اکثرو کمپنیانو سره مو کار کړی دی، اوس 4G خواته ځو. AWC افغان سیم شروع کړل، MTN هم د امتحاني په حالت کې دي، اتصالات هم ان شاء الله ډیر ژر شروع کوي. سلام باندې کار کړی دی چې په حمل کې باید 4G خدمات باید شروع کی. او بل ډیر مهم چې دی موږ کوشش کوو چې زیربنا باندې کار وکړو، فایبر هر ځای ته ورسوو. او بل یو ښه برنامه موږ شروع کړی دی چې هغه فایبر ټو هم ورته وایي، یعنې هر کور ته باید فایبر ورسیږي. د دې پلان موږ کړی دی، ټول مکاتب باید وصل کړو، ټول پوهنتونونه، ټول اشرافخانې باید وصل کړل شي، ټول ولسوالۍ باید وصل کړل شي. درې کلنه یو ښه برنامه موږ جوړه کړې دی، په دې باندې کار وکړو. او موږ کوشش کوو چې د اکثره همسایه ملکونو سره، هیوادونو سره، دوی سره په ښه شکل باندې، یعنې یو خو دغه دی چې وصل شولی، بل موږ غواړو چې هغه نوې تازه کومه ټکنالوژي چې استفاده کېږي هغې باندې وشو چې ظرفیت لوړ شي. موږ کوشش کوو چې افغانستان د ډیټا د ترانزیت په حق باندې بدل وکړو. انشاءالله چې چابهار او د دغه د تسیم پروجیکټ او ورسره دغه ډیجیټل سلک روټ او د واخان دغه تکمیل کړل. افغانستان باید ډیفالت په خپله باندې د اتصال په مرکز باندې بدلیږي او دا به غټ کار وي. بل غواړو چې انټرنیټ نرخ ارزانه کړو، خلکو ته په ښه کیفیت باندې انټرنیټ باید ورسیږي. اوس د تیره یکشنبې باندې مو شورا اقتصادي کې د طرحه وړاندې کړله، په هغې باندې کار روان دی چې موږ باید انټرنیټ ارزانه کړو. یو ښه زیری دغه دی چې یو نوې کمپنۍ بله په نوم د الوکوزی شرکت مو یو شرکت لرلو، وصل ټلیکام، هغه ضعیف و، دغه بیخي مشکلات یې درلودل. بیا الوکوزي هغه شرکت واخیستل او اوس الوکوزی غواړي چې هغې کې 300 نه تر 500 میلیونو پورې سرمایه‌گذاري وکړي. هغوی را سره ژمنه کړې ده چې نوې تکنولوژی به مارکت ته. آقای یاروبی، در حدود 1 سال میشه اگر من اشتباه نکرده باشم که همراه وزارت مخابرات در مورد کاهش بهای اینترنت صحبت میکنه، اما تاکنون یعنی عملی هم نشده. چه زمان شما میخواین که عملی بکنین؟ شما ببینید تقریبا 40% ما عملی کردیم، ارزان شده. اما تغییر دیده نمیشه در این. مردم شکایت دارن از بابت بلند بودن کیفیت خدمات مخابراتی در رابطه بهایش. که ولی چه رقم نشان بدیم براشون؟ ما مثلا میشه مقایسه ای بگین که چند ماه پیش چقدر بود و اکنون چقدر کاهش یافته؟ ما که او وقت آمدیم مثال برای یک دفتر اما اینترنتی که میخرید او را 40% براشون ارزان ساختیم. امیالیم برای تقریبا 50% دیگه هم تخفیف براشون میدیم تا 50%. این تو فرق میکنه. مثلا 5% شما نظارت میکنین به اینکه به شرکت ها شما وقت تخفیف میتیم اینا دوباره پس برای مردم باید تخفیف بدن؟ نظارت وظیفه اطراست، همراه اطراف همانگی داریم، باید چیز کنه. کار ما خب هم نظارت نیست، هم ساختمان کنیم، هم جور کنیم، پس نظارت کنیم. کار یک دیگه اداره باید چیز کنه. تشکر آقای یاروبی، سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. سپاس از شما.